وكل أصحاب وفاء أحد دتور نيزو وشرنگا أحد فبينو كي سرمي رسول محمد صلى الله عليه وسلم پراتو او یا شهدا په احد پراتو او یا شهدا په احد دوما په کدا وشوا د الله نبی شکل بدیجه کې ماشرونو ملګرو لوي چې आवाज کومي ورده ملګرو را وې دي خورشه اې د الله بندگانو کافرانو معلوم کې چې الله محمد صلی الله علیه وسلم بدی جانب کې ردا په طرف کې گزارونه په شروع پر پیراغله یو ګروپ شراغه د الله نبی دی ملګرو لوي لوي چې څوک به دي خلکو مخې لودريږي دا بس ما سره پاغي دنیا کې جنت کی او یا بدا جنتی نه کسان بدیجه کې موجود د انصار یو کس راغی یا رسول الله وېزه هغه وړاندې شو شهید شو بل کس راغی وېزه هغه شهید شو دریم کس وړاندې شو هغه شهید شو څلورم کس وړاندې شو هغه شهید شو پنځم کس شهید شو شپږم وم کس عمر ابن یزید ابن سکن هغه زخمی شو د محمد رسول الله ملګرو مخې له شهر راوړو حدیث کې راځي رسول الله په کو باندې دا سر مبارک خودره او اخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله له ویلو سعد ابن ابي وقاص لا قسم په الله چې دې ملګرو موږ سره بالکل انصاف ونه کی یو شهید او بل 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 دا څنګه چې زړه زمونه لاړه رب العالمین ملاقات لا لکه باز انسان دا خبره کوي چې کله دردمن شي طلحه ابن عبید الله ورته پاتې شو هغه محمد رسول الله دفاع کول دا اق انسان دی ابو محمد چې د اسلام په اولنی رهبرانو کې دي د عمر ابو بکر رضی الله عنه په واسطه باندې ایمان راوړی دی د عمر بن خطاب شپږم کسو په شورا کې د الله نبی فرمایي وې کوم سړی چې وګوري چې د زمکه په سر باندې جنتی او شهید ګرځي هغه طلحه دی د الله بکر دی طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض 10 مبشرو کې دي تقریبا 3 کلو په عمر باندې وفات شوی دی او دومره اوچت کمالي صحابي دومره مالدار انسان مو چې 2 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شو بلکې د سرو زرو چې بارونه ته پاتې شو خدای الله په دین باندې مسعود دې هیڅ التفات نه کو ابو بکر صاحب ورته ویلي وی طلحه قسم په الله چې بجنه کې دا تعمیرونه ځان نه جوړ کړ هوري دي ځان له برابر کړي عائشہ به فرمایي چې کله ابو بکر د احد غزا ذکر کوله به قسم په الله قسم به وکي او به ویل چې د احد ټوله ورسره به طلحه وګټل ځان له تقریبا نه درشه مرمۍ لګیدل او غش دا دوه کوتي موالو تلي وی وشتنه وی ویل حس وی ویل رسول الله ورته ویل لو قلت بسم الله لرفعتك الملائکه ک بسم الله دې چرته ویل ته ملائکه به ته اوچت کړي وي رسول الله ملګرو تربيت کو حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شونه دا و چې شیطان خوار شي د شیطان دومره غټیږي لکه کوټه او چې کله ورته وی بسم الله یا ذکر وکي دومره خواريږي لکه مچ سعد ابن ابي وقاص اغلی وجه ته وشتل کوا زما مور خلاص سره قربان اغلی د خپل گردنې خلاص کړه ملګرو لوي ټاپونه گردنې را خلاص کړي چې ولې د وشتل کول فداک ابي و ام زما مور خلاص سره قربان ابو اسحاق نشم کونیه دا اولنې شاسوار دی اولنې فردار د محمد رسول الله دی مستجاب الدعوات دی دوا وکړو په عمر باندې وفات شوی دی د فارس علاقې د جنگ کمانډان پاتې شوی تقریبا 215 حدیث دی نقل دی د مدینه منورې نه وړاندې ومیلا دلته ورقه او قیق د غیزه کې د کوټ بنگلا او په خپل بنگلا کې دا وفات شو دریمه په کدا وشو چې رسول الله باندې یو څو کسانو سخت قوي عملیات شروع کړل گیر شو په ځای کې د الله نبی معلومه کې چې لکه بدیجه کې دی او دشمنان چې کله مرکزی سره په ځای کې معلوم کې چې څومره طاقت او قوي وسره هغه سره راولي عتبه بن ابي وقاص په نامه باندې بدترین انسانو چې د سعد بن ابي وقاص ورورمو خدای په مسلمانانو کې لوی رهبر واقع په کافرانو کې وی غټ کمر راواقص د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې مخ باندې وشتو حدیث کې راځي چې کله وشتو رسول الله روح ورزو را پریوت دالان دي شونډه مبارک دیم زخمی شو او دنه غاکونه مرمات کړ دویم کس عبد الله ابن شهاب هغه چې ور باندې راتاو شو به دقه عتبه ابن ابي وقاص حاتب ابن ابي بلتعب هو شنو سعد ابن ابي وقاص په ډیر کشف کې ځکه هغه الله د پر د الله دشمن سره به دشمنی کوله وې کزما ورور زب سي ورزم حاتب ابن ابي بلتعب ورته مخامخ شغه ته سروالو لکه ابو بکر صاحب خپل بچي به کش کړو عمر رضی الله په خپل ما باندې وردانګلی و مصعب ابن عمر ویلو چې زما د ورور کلک وتاړي مور ډیره مالدار تاسو له وجود پیسې درکې دا د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړ دی مستقلی عبادت دی قران کریم په دې موضوع لګی دی یو بل کافر راغی عبد الله ابن شهاب غسرت تور او کمری محمد رسول الله په تندی باندې وشتو
چې په تندي ویشنو د رسول الله تندي ویني روان کړي دریم کافر چې به ایمان امراوړو دی عبد الله ابن شهاب او نور کافرانو مشه بیلاړل عبد الله ابن قمیه په نامه باندې بل کافر هغه چې کله راغی د محمد رسول الله دی اوګیله دشو گزار ورکې خو رسول الله د وزر غره چولې وي چې ایوه مې شو د دې اوګینا دردمنو د الله نبی بکر ور باندې الله څخه ملګری راوي چې دا چې مړي سخت درد کوي ځکه دلته سخت قوي گزار ورکړو دویم کړ چې دا کافر ور باندې راته عبد الله ابن قمیه د نبی کریم علیه السلام مخه لزغر ورشي چې گزار ور باندې وکړو دا اوس په ورمات کړو د رسول الله په غاکونو کې دنه ورمات شو غاکونه به مات کړو او ورته ویل چې خصها ابن قمیه والا یا محمد د اسما گزار وې ابن قمیه ما رسول الله ورته ویل چې الله له ټوټه ټوټه کا تا غزره دردمن کړم اما کو چې دا په غره کې سرګړي بزید سره ولي یو خرسنې بزوا چې له شاګه ورته غوسه شو واسه ورته خراب شو نو وی ول ټوټه ټوټه کې ویل دی روغ ورسو مردار نو په دې وخت کې وې چې دا مسله ورته وکړه نو څلورمه په کدا وشو عبد الله ابن شهاب ویلې ویلا نجوت ان نجا ک محمد نن بچو بس سبب ځان مړ کړ صفان ورته ویلې ته شرمې کې نسته په خوا کې خو گزار په وکا کنه وی قسم په الله چې الله اسمونه پټینو څلور کسانو قص کړو چې رسول الله مونږ وژنو صادر رضی الله فرمایي محمد رسول الله په خوا کې دوه کسان ولاړو د سپینو جامو ولا یو جبريل او بل میکائیل به ما ونه لیدل الله به دار لګیلی و ابو عامر الراهب نه باندې کافر د رسول الله په شاکي کنده استلی و الله نبی ورسته کېدو او جنگ هم کوو خو چې کله دې کنده له برابر شنو فکر نه و چې محمد رسول الله په ور پرې وته چې پرې وته دې کوم ډېر دردمن شو پنځمه طریقه دا و چې ملګری ورته راجمع شو اول کس ورته ورسېد رسول الله خو ابو بکر رضی الله عنه راغی ابو عبیده بن جراح ورته راغی سیرت کتابونه لیکي کانه طیرا وې د شر روانو ته دا ګمان کوله چې شاهین ورته خواله راشي عمر ابن الخطاب ورته ورسېدو مصعب ابن عمر ورته ورسېدو ابو دجان رضی الله عنه ورته ورسېدو مالک ابن سنان د ابو سعید خدری پلار ورته ورسېدو ام عماره وزنانه ونسبانه وې دا غم ورته ورسېده محمد رسول الله ګیره واچوله دوی ویلو چې موږ ټوټي ټوټي شو چې الله نبی وزخمی نشي هغه به منځ کې راګري اگر چا بیرته صحابه تاو شو شپږم په کدا وشو ملګرو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا اوس پني استلې ځکه دا خودونه بالکل باندې خلک د شورمات پر دغه غاخونو کې درې مخې غاخونو خوا کې دې طرف دام ماشول او دام ماشول وکړي چې دا ورنه ګرچا پیرونه دوی تاو شول او دې ورنه استلنا ابو بکر رضی الله عنه وړاندې شي عزت دا اوس پنو باسم ابو عبیده بن جراح ورته ویل شي ابا بکر د الله د پر عزت تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي زیتی او باسم لری شته صلی الله علیه وچ کله نږدې د الله سره رسول الله ډېر درد دا معلومات هغه چې دغه چې کله بده شو اخی سړي شریک ورته ویل چې مال خو بده باندې درد رشي وېزه بده غاکونه به در نرو باسم وې چې کله ابو عبیده بن جراح د خپل جام وروړاندې کړ چې رښتون دومره قوي وو چې د رسول الله غاکونه خو مات ما شو د ابو عبیده بن جراح غاکونه شام مو وتله چې راوځو د خپل دی وین نړه کا شو ابو بکر ورته بیر وړاندې شي به ورته شي ابو بکر د الله لپاره تعالی قسم در کوم د الله بنو باندې لری شي تیر وباسم بهم وې دا بل شمه وروړاندې کړه چې کله د محمد رسول الله دا بل کړي رساله وې دا غاکونه مرمات شو دا شمه مرده شو د رسول الله سره سخت مینه و کله چې انسان محمد رسول الله سره مینه نه لري د عبادت کې بخوندم نه ذکر عبادت خون په دې باندې جوړيږي مخلوق له شکایت مکوا د الله رضا په ارسه کې راوړاندې کړه رسول الله سره مینه لري په دې برازي کې چې الله زموږ رب دی اسلام زموږ دین دی او محمد زموږ نبی دی پر دې زنانه به نظر بن ساتي حرام به نه خوري اخلاص په ځان کې پیدا کی ایمان په قیامت او ایمان په رسول ایمان په تقدیر او توحید د الله دشمنانو سره دشمنی د الله دوستانو سره دوستانه پر رسول الله کې ټول صفاتونه دې محبت موجود و کامل شجاعت پکې او حسن پکې او ظاهر او باطن برابر و چې لرحمی د خلکو سره کوله ابو عبیده بن جراح وی شکل ذات راوي سجده خپلین ویني روان شوي محمد رسول الله د خپل مخ نه د ویني پاکولې ملګرو لوي ویل کیفا څنګه به کامیاب شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخ نه د ویني رواني کی دا به څنګه کامیاب شي د پیغمبر سره دومره خبره کړې ده چې قولوا لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله او دې دشمنانو په صدا کارونه وکړه چې شاور باندې دا غاکونه مات کړو چې په دې وګو باندې ولو چې په دې سر باندې زخمی کی چې په بالکل دا اوس باندې خلک غاکونه کې ور پرېک وي رب العالمین ایتونه نازل کړي چې ليس لك من الامر اذا الله نبی ګوره خیراونه کی وی ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشنا انسان دی وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زمری قوم ته بخنه وکړه نه پوي کستا قدر چرته پیژندل او زما قدر پیژندل قسم په الله چې دوه زما مخه نه ودرې دي اللهم اهد قومي الله زمری قوم له هدایت وکړه وجدا چې داخله نه ما پیژنې نه ته پیژنې زما ملګری پیژنې کومه گزارونه وکړه او د چې گزارونه چې دښمنی گزارونه او سخت گزارونه